دا شپږ عادتونه نه دي ستاسو دماغ ختموي او ستاسو دماغ کې چې کومه خلیې دي نو دا مکمل طور باندې تباه کوي. که دا شپږ عادتونه په تاسو کې نو دا د نن نه ختم کړئ، که نه بیا به ټول عمر دپاره خفه یې. او بل نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو خلکو نه دا ایر ډېر کېږي چې دوی دا شپږ عادتونه دي او نن سبا په 100% خلکو کې دا دي. نو دا شپږ عادتونه چې دي نو دا اول د ځان سره واوره که نه، هسې نه چې که په تا کې وي نو بیا د ځان نه وباسه. ملګرو لومړنۍ خبره دا ده چې دا نن سبا خو په هر سړي کې موجود دی، د سهار ناشته نه کول. که تاسو چېرته سهار ناشته نه کوئ نو ستاسو دا کومه د دماغ کومه خلیې چې دي دا به ډېر زر خرابې شي او ډېر زر به څه کړي کار به پرېږدي. بیا به درته څه خلک به درته خبره وکړي او 2 منټه پس به د نه خبره هېروي. نو چېرته هم د سهار ناشته مه پرېږدئ، پکار دی سهار وختي پاڅئ او هغه نه لمونځ کوئ، د لمونځ نه پس چې دی نو تلاوت کوئ بیا ناشته کوئ. ملګرو خلک ناوخته پاڅي ډېر زیات د چې دی نو ډېر زیات ناوخته پاڅي، لس دی چې دی نو 10 بجې پاڅي، دا ډېر زیات غلط کار دی. ملګرو یو حدیث هم دی که نه وایي که چېرته تاسو د سهاري وختي پاڅئ نو چې کوم رزق تقسیموي نو په هغه کې به ستاسو په تقسیم به پکې کېږي ملګرو. او نن سبا چې زمونږ نوجوانان وګورئ نو هغه د 10 بجو پورې پراته دي. ملګرو نمبر درېیم دی د شپې ناوخته ویده کېدل، د شپې 11 یا 12 د 1 بجې پورې یا موبایل کتل نو چېرته هم دا مه کوئ، که ستاسو ذهن به ډېر زر کار پرېږدي او ذهن به بیا به د ذهن په ځوانۍ کې به هیر به درنه کېږي، هیر بیماري به د پکې بیا ډېره زیاته وي. او ملګرو څلورم چې دی ډېره خواږه استعمالول. که تاسو هم ډېره زیاته خواږه استعمالوئ نن سبا که تاسو وګورئ نو شوګرونه دي، د شوګر مرض دی. ولې چې دوی خواږه ډېره استعمالوي، چای ډېر خوږ څښل یا نور څه خواږه ډېره استعمالول نو دا چېرته هم مه کوئ، که نه ستاسو دماغ به ډېر زر کار پرېږدي. تاسو سملی که نه نو په سر باندې ټوپۍ یا کپړه چېرته هم مه تړئ یا جرابې مه په خپو کوئ، که نه ستاسو ذهن به ډېر زر کمزوری شي، ستاسو ذهن د خلیې چې دي نو دا به ډېرې زیاتې کمزوري شي. او نمبر شپږ دی که نه روټۍ په وخت کې موبایل کتل. نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو هر سړی دا کوي، موبایل نیولی او څه کوي روټۍ خوري او دا هر څه کوي. که تاسو دا شپږ عادتونه په تاسو کې نو کوشش وکئ دا د ځان نه بچ کړئ، که نه ذهن به هم ډېر زر خراب شي او ذهن به هم څه شي کار به پرېږدي، که نه بیا به په ځوانۍ کې څه شئ بوډاګان به یې. د دې اصل مقصد دا دی که تاسو دا شپږ عادتونه پرېښودل نو انشاءالله ستاسو ذهن به نور هم طاقت ورشي او ستاسو ذهن به ډېر زیات صحیح وي. نو دا شپږ عادتونه هغه عادتونه دي نن سبا چې په هر انسان کې موجود دي، په هر نوجوان کې موجود دي او که تاسو کې موجود دي نو دا ځان نه ضرور وباسئ او د نورو پښتنو سره هم دا ویډیو د دې لپاره شیر کړئ